او دا ته زما چیلنج ټول وابین تاسو هغه راکابو ولي واړه تکنا نه تکنا مال دې په یو صحیح حدیث کې دا خبره ثابت کې چې الله فوق العرش بذاته او دا چې زه ژوندی مې او چې نه مې ممداد یې نشي ثابتول او دا چې زه ژوندی مې او چې نه مې ممداد یې نشي ثابتول چیلنجونه مو ورکولی چیلنجونو دا حق ادا کول بیا ګراني چیلنج حق ادا کول ګراني استوا علمي ته خو لږ وګوره خو ګوره د نقوش او الفاظ منځ کې فرق نه پېژني نقوش ته وایي الفاظ نقوش ته الفاظ درې صورت دی دې ته ګورئ بلا تشبیه دا عرش دی بل الله دی څومره چې عرش د قمر الله دی کله چې مساوي په مساوي وي ابن جهبل وایي د صرف کلام را نقلو مکا چې څومره عرش یا عمر خالق نو لازم بشي مساوات ما بین د خالق او د مخلوق ته چې خالق د مخلوق سره مساوي کوي دا مشرک او کافر دی او کوی چې عرش ورکوټ دی والله غټ دی لکه دی خو ګورئ دا عرش خدای پاک په غټ نو د دې عرش ورکوټ دی او الله ذات غټ دی نو دا ذات بس په عرش سبا خارج عن العرش نو په دې ذات د بلدلا کې به تجزی راشي داخل او خارج او چا کې چې داخل او خارج او تجزی په کې تجزی کې احتیاج موږ دي وایي اس الله د عالم سره تاوی غني نه اکبر ته غني اصغر ته غني فوق العرش بذاته دا بذاته ته کې دا نه په قران کې شته نه په حدیث صحیح او کې شته دا وابین ځان راځي استواء ذاتی د الله فارش باندې هو القرآن کریم کې شته دی قرآن کې الله فرمایي اعوذ بالله من الرحمن على العرش استوى الرحمن ذات فارش باندې استوا کړ ګور الرحمن صفته دالی په ذات مع الوصف باندې دي کتابونو کې ویلي دي کنه صفت دالی په ذات مع الوصف دل دی ګور الرحمن د الله ذات باندې دال دی فاتحه د هر میدان د بدعتانو لطوفان ګران شیخ ریاض الله مسترخد دس بن قرآن گران شیخ ریاض الله مستر خادم دس بن قرآن دا یونیسی مواردلو در رب العالمین دا استواء بارکی استواء على العرش دی بارکی سا شنیع کلمات استعمال کری دی او دسی شنیع افعال تیم صادر شوی دی یو موبایل بل موبایل بن یک دی تشبیهات ورکی ومقصد امدار شرد الله فوقية على العرش او استواء على العرش غير انكارو اول مولسي دا خبر ذکر کوي چې ګوره د رب العالمین ادب او تمند لازمي دي د الله مخالف موږ د الله مخلوقات او روح موږ الله ته محتاج یو موږ کامل احتیاج د رب العالمین ته موږ افتقار ذاتی د رب العالمین ته الله مبارک دې الفاظ م استعمالوي افعال لدن مستديره و چرغه د بیا د بیسر تعلق ګوريو موبایل بل موبایل باندې دو تشبيهات ورکوا دا ظلم دې زیاته د مؤمن د شان سره نه خایږي بیا سیدان تعلیم او هغه تر خو بالکل نه خایږي کله علماء خدا صفات انما يخشى الله من عباده العلماء علم کې ډېر زیات خشيه دي په نسبت د عام مؤمن باندې الغرض د مولسو دا خبرې ذکر کړې دي چې ما ترې الیدیس ثابت دي الله په اعتبار د خپل ذات باندې عرش باندې مستوي دي چیلنج مور کړی چیلنج ټول د چیلنج دی اګه چیلنجونه مور کوي چیلنجونه د حق ادا کول بیا ګرانی چیلنج حق ادا کول ګرانی بل خپل مستوى علمي ته خلک وګوره خو ګوره د نقوش او الفاظ منځ کې فرق نه پیژني نقوش ته وایي الفاظ نقوش ته الفاظ یو سړي دومره استواء علمي مستوى علمي چا نقوش الفاظ منځ کې فرق نه پیژني بیا هم دا چیلنجونه ورکوي نو ګوره دا خپل صادر نه په بهر کول نو کې متل دی کنه خپل صادر سره وخت یو شان غوده خپل صادر موافق چې کوم نه خپل غوده صادر نو بار تختی نو باسي دا استواء ذاتی د الله فارش باندې هو القرآن کریم کې شته قرآن کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
الرحمن على العرش استوى. رحمان ذات عرش باندې استوا کړی دا. ګور الرحمن صفتو دالی په ذات مع الوصف باندې موږ کتابونو کې ویلي دي کنه صفت دالی په ذات مع الوصف باندې. دلته وګور الرحمن د الله ذات باندې دال دی. استوای ذاتی د الله په عرش باندې را دا آیت کې ذکر شوی قرآن کریم. دویم اول قاهر فوق عبادی. الله قاهر ذات الله خپل بندگان د فاصله هو ضمیر چاته راځي رب العالمین ته راځي. هو دالی په ذات ذات د ضمیر د فارسی مدلولی وګوره فوقیت ذاتی استوای ذاتی د الله په عرش باندې ثابت شو. دې مولوی بیا نور ډېر غړي وډي ویلي بلا خبر ذکر کړی دی چې مونږ الله په عرش باندې مستوي وګڼو په اعتبار د ذات باندې. تغییر به راشي د الله په ذات. څنګه چې عرش نو الله چرته نو چې عرش راغی الله پیدا او عرش باندې الله مستوي شو تغییر راغی. مونږ وتوایو عالم چې نو او الله تعالی پیدا او د الله خو علو په عالم باندې ثابت د علو صفت ذاتی د رب العالمین دی. ایسته وقت او وقت کې د الله نه جدا کیږي نه. دا محل چې د هغه د کې واردې خبرې د کې واردېږي. دویم چې دا خبره ذکر کړي یره الله د عرش سره مساوي غني او کنا اکبر ته غني او اصغر ته غني. موږ دې څه وایو اس الله د عالم سره مساوي غني او کنا اکبر ته غني او اصغر ته غني. کوم اعتراضونه چې ته الته واردین او هغه اعتراضونه په دې مقام کې مسکیږي واردېږي. دریم خبره ده ګوره دا محالات او د اشکالات دی پوجا باندې راغلي دي دا تصور کړی دی یاره عرش الیدیز د الله لپاره مکان غني. عرش محتاج دی ګرځي د الله لپاره. عرش د الله لپاره مکان غني او د الله تمکن پاغي منی غني او الله متصل د عرش سره غني. الله واش دا د عقیده نه دا عقیده نه قرآن کې نه حدیث کې او نه سره په کتابونو کې شته. زموږ دا عقیده ده چې ګوره عرش الله ته محتاج دی. عرش الله ته محتاج دی. الله عرش ته محتاج نه دی. رب العالمین د پاره عرش محتاج الیه نه دی بل فوقیت د الله په عرش باندې دا مستلزم اتصال یو دیوالی لرا مکون لرا نه ګرځي. قرآن کریم کې الله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. وګور آیات سوچو کې فکر وکړه. الله فرمایي دوی اسمان ته نه ګوري چې اسمان دوی د پاسه ولې اسمان ستاسو سر سره لګیدل د ستاسو سر باندې پروت حدیث خو نه وګوره فوقیت الله ثابت کړی دی. اسمان د موږ څومره بره فلم ينظروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. مرغان ته وګوره خاص د پاس ولی مرغس په سر باندې پاسه نه سره متصل نه داسې نه ورته زموږ پاک د باندې ځان زمونږه فوقیت ذاتی او د استوای ذاتی دا معنی نه اخلو چې الله د عرش سره متصل له او عرش د الله لپاره مکان دی. داسې موږ نه وایو الله واش موږ وایو د الله علو د الله فوقیت عرش باندې دی. عرش لاندې دی الله بر دی. الله د عرش سره متصل نه دی. عرش الله لپاره مکان نه دی. الله د عرش نه جدا دی. بائن من خلقه الله د عرش نه جدا دی. زموږ د عقیده لیکن تر فوقیت معنی نه پوه شي د وجنه وجد قول غیر کې بما لا يرضى قائله قبیلین چې کم دی ګرځیدلې او دا چې نه یو چې تا ورکړي دي کنه دا چیلنج به دا هرمان بنیم ان شاء الله پوره شي. هیڅ خبرم نه بس موږ سبقونه کیو درسونه کیو او کله چټي راشي کنه چټي نه وشي بیا ستاسو رک کېدو په مسله باندې ستاسو نه خلاص میلاو وشو ان شاء الله دا عجز به پوره شي اکمل طریقې په ښه طریقې سره. زموږ عقیده د فوقیت مبارک ته وپیژنه موږ فوقیت کوم معنا تاسو عقیده را تاسو شریعت کې تاسو عقیده واضحه ده. الله په عالم کې داخل هم نه او خارج هم نه او خې طرف هم نه او ګس طرف هم نه او برم نه او لاندې هم نه تاسو ستې په اساس تصور کوي د رب العالمین بس د الله پر خپل باندې وای او
تاسو د الله مبارک حیران شي وي تاسو نه رب العالمین ورک شوی ولایت دې ساقي د ساتي تاسو عقیده سره کې په ارتفاع نقیزین بنا ده تاسو عقیده په تعویل بنا ده تاسو عقیده په تشبیه بنا ده تاسو عقیده د جهم ابن صفوان ده دیره هغه عقیده دي تاسو په داخل کو بس رواني کم دا بيزي اعتراضونه او د کمزوري اعتراضونه ذکر کړل دا اوهن من بیت العنکبوت دا مشرانو پیش کړی دي الحمدلله دا جوابونه دا طلبو په کتابونو کې شته او دا راسخین علماء په کتابونو کې شته شیخ الاسلام کتابونه د جوابونه ډک او کتابونه سی وګوره ځین بکولوش په مسایلو باندې د سره چې اصل کې نابت پکار دی بعض بندگانو کې نابت نه کمزور شي چې یاد کړي او ځین کې خو دې عقیب ځین کې فروت او نور حق نابت نه کوي دا هدایت علی کې حق نابت وکړي بلې دا خبره ذکر کړې ده اشاره جهاد باره کې خبره کړې ګوره جهاد او رسول رحم الله او رحمانی دا تفسیر دې ذکر کړی دي چې ګوره جهاد په معنا د ماورا العالم فوق العالم سره د جهاد الله رب ثابت چې الله فوق العالم نه غني ته الله چرته غني د الله باندې الله په عالم کې داخل نه دی الله د عالم نه خارج خو الله فوق العالم لازم عقیده او فوقیت د الله په عرش باندې دا موږ دې مستلزم نه ګرځو چې عرش موږ د الله لپاره مکان ګرځو او عرش موږ محتاج الیه د الله لپاره ګرځو اسنه ده دا څومره باطل اعتراضونه چې کوم دی او دا کم حالات ته پیش کړه ټول بناري په دې باندې چې موږ عرش الله لپاره محتاج الیه وګرځو اسنه ده بلکې موږ اس وایو چې الله محتاج الیه د عرش او عرش کوم دینو د الله ته محتاج دی الله عرش محتاج نه دی ایشو عرش الله را پر محتاج الیه نه دی بلکې الله چې کوم دینو هغه محتاج الیه د پر د عرش الله ته محتاج دی خبرونه ځان